بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوښ وای. په ننني لیکچر کې موږ به د SQL سرور په هکله زده کړو چې SQL سرور څه شی ده، څه لپاره کارېږي، د دې مختلف ورژنې کومې دي او ایډیشنې کومه دي او هغه مهم کامپوننټس یا برخې کومې دي. SQL سرور ریلیشنل ډیټابیس مینجمنټ سیسټم ده، یعنی RDBMS ده. داسې یو سافټویر ده چې په کوم کې موږ ریلیشنل ډیټابیس جوړولی شو، هغه اداره کولی شو. ریلیشنل ډیټابیس نه مراد داسې یو ډیټابیس چې په ټیبلونو کې ډیټا سټور کوي او بیا دغه ډیټا د یو ټیبل ډیټا د بل ټیبل ډیټا سره یو خاص خپلولي خیخي یا تړاو ولري یا ریلیشنشپ ولري. نو موږ په ساده ژبه کې ووایو چې SQL سرور چې دا RDBMS ده، یعنی سافټویر ده چې خاص د ډیټابیس دپاره ترې کار اخیستل کېږي، یعنی د ډیټا او یوزر سره ځانګړی کار لري. ډیټابیس ډېر ورژن مایکروسافټ ریلیز د 2000 کال څخه مخکې ریلیز کړي دي، خو له 2000 کال له دې خوا ډېر مهم دي. زه همدغه یادونه کوم چې په 2000 کال کې یو ډېر مهم مایکروسافټ یو ډېر مهم ورژن ریلیز کړ او یو انقلابي ورژن و. بیا په 2015 کې هم یو بل ورژن ریلیز کړو، بیا په 8 کې، په 10 کې، 2012 کې، 14 کې، 16 کې، 17 کې او اوس په 19 کې تازه ورژن یو ریلیز کړی ده. او ایډیشن مختلف ایډیشن کې راځي، مختلف فلیورز یعنی کیپیبلیټیز هغه د دې وړتیاو او مختلف وړتیاو سره راځي چې ټولو څخه پیاوړی چې د هغه انټرپرایز ایډیشن ده چې د هر لیول کاروبار دپاره د هر کچې ډیټا دپاره هغې څخه استفاده کیدی شي او په اسانۍ سره هغه ډیټا ده اداره کولی شي. انټرپرایز لیول قیمت هم ډېر لوړ ده او په انټرپرایز لیول باندې کار کوي. دویم چې سټینډرډ ده د منځني او د وړ کاروبار دپاره غوره ایډیشن ده. او دریم د ویب ډیولپرز دپاره دا یو ځانګړی هغه ایډیشن ده چې قیمت ډېر کم ده او یوازې ډیولپرز پکې کار کولی شي. او بل یو ایکسپریس ایډیشن ده چې یوازې محصلینو دپاره یا هغه څوک چې پیسې نه لري هغه د ایکسپریس ایډیشن وړیا ډول د مایکروسافټ آفیشل ویب سایټ څخه ډاونلوډ کولی شي او هغې کې بیا کار کولی شي. خو فنکشنالیټي څومره چې انټرپرایز سټینډرډ لري هغه لیول دغه ایکسپریس ایډیشن هغه لیول فنکشنالیټیز بیا نه لري. د دې مایکروسافټ SQL سرور مختلف کامپوننټ سره راځي، برخو سره راځي، خو چې ټولو څخه خورا مهمه برخه چې زموږ دپاره ده هغه د SQL سرور ډیټابیس انجن. دغه ډیټابیس انجن چې کوم ده دا یوازې ډیټا او یوزر سره کار لري. دلته موږ په دې ډیټابیس انجن کې موږ ډیټا سټور کولی شو، هغه پروسس کولی شو، هغه خوندي کولی شو. دوهمې چې مهم کامپوننټس ده هغه چې د انالایزس سروس ده چې د تحلیل او تجزیه لپاره ترې ځانګړې ګټه اخیستل کېږي، تجزیه کې ترې ځانګړې ګټه اخیستل کېږي. بل دا ریپورټینګ سروسز چې مختلف ډول ریپورټونه په دې په ذریعه موږ کولی شو چې جوړ کړو، که هغه ټیوبولر وي، که هغه میټرکس وي، که ګرافیکل وي او که هر شکل کې، که فری فارم، که هغه هیڅ شکل هر شکل کې چې موږ غواړو ریپورټونه په دې سروس په ذریعه موږ جوړ کړو. انټیګریشن سروس دا څلورم یې د دې په ذریعه موږ کولی شو چې SQL سرور داخل کې چې کومه ډیټا ده یو ځای څخه بل ځای ته کاپي کړو، ویې لیږدوو او مختلف بڼو ته یې واړو. او دا یو ګرافیکل ټول ده. نو دغه د مایکروسافټ SQL سرور په هکله یو څه لنډ معلومات و. خدای دې وکړي چې ستاسو د معلوماتو ذخیره یو څه زیاته کړي او تنده مو پرې ماته شي. تر راتلونکي ویډیو پورې مو بالا سپارم. د خدای په امان.